د کابل په تیارو کې د هیلو برېښنا. په داسې حال کې چې پرله پسې برېښنا پرچاوي د کابل ښاریانو ورځني ژوند له ننګونو سره مخ کړی، د هیواد یو له سترو او پرمختللو حرارتي برېښنا کوټونو بیا رغول کېدل د روښنایي او د انرژي په برابرولو کې د ثبات زیری ورکوي. د ترخیلو حرارتي برېښنا کوټ نه یوازې د افغانستان د برېښنا په زیربناو کې یو مهم ګام دی، بلکې په بحراني شرایطو کې د کورني ظرفیت او نړیوالو همکاریو د سمبول په توګه ځانګړې پاملرنه ورته کیږي. مه هېروئ د انرژي، اقتصاد او پراختیا په اړه د تازه راپورونو او دقیقو تحلیلونو د ترلاسه کولو لپاره همدا اوس د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ. د ترخیلو برېښنا کوډ وړتیاوې، د کابل د انرژي ملاتړ. د کابل په ختیځ کې د ترخیلو حرارتي برېښنا کوټ د هیواد یو له مجازترینو برېښنا تولیدونکو تاسیساتو څخه دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په 340 میلیونه ډالرو مرسته جوړ شوی دی. دا برېښنا کوټ د 250 تر 300 میګاواټه برېښنا تولیدولو وړتیا لري او په بیړنیو آلاتو او د ژمي او اوړي په څیر د ډیر مصرف په موسمونو کې تولید ته داخلیږي. په هرو 6 ساعتونو کې نږدې 80,000 لیتره مایع تیل مصرفیږي تر څو د پلازمینې د ښاریانو اړتیاوې پوره سي. د برېښنا د مصرف بېساري زیاتوالی او له ازبکستان څخه د برېښنا د وارداتو کمښت سره برېښنا شرکت پریکړه کړې ده چې د دې برېښنا کوټ د فعالیت موده له 6 ساعتونو څخه 10 ساعتونو ته لوړه کړي. دغه ستراتیژیکه پریکړه د دې لامل شوې چې شاوخوا 80 میګاواټه اضافي برېښنا د کابل عمومي شبکې ته داخل سي او د برېښنا د کمښت له بحران څخه مخنیوی وسی. د ترخیلو حرارتي برېښنا کوټ بیا فعالول د عملیاتي لګښتونو له خورا ډیروالي سره ترسره شوي دي. هره ورځ له 180,000 لیترو څخه ډیر تیل د دې برېښنا کوټ د 10 ساعتونو لپاره روښانه ساتلو لپاره مصرفیږي چې د هر کیلو واټ برېښنا تولید لګښت شاوخوا 20 تر 40 افغانیو ته رسوي. په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان او تاجکستان څخه وارد شوې برېښنا ټیټه بیه لري، خو په بحراني حالاتو لکه له ازبکستان څخه د برېښنا د وارداتو 60% کمښت کې د ترخیلو برېښنا کوټ د یوه حیاتي کورني ملاتړ په توګه عمل کوي. ګرانه ملګریه، که تر اوسه د عروج چینل سبسکرایب کړی نه دی، فرصت له لاسه مه ورکوه. زموږ ګټور او علمي مطالب تعقیب کړه او د پوهې روښنایي له موږ سره تجربه کړه. د ترخیلو برېښنا کوټ ټول سیسټمونه په پرمختللو مدیریتي او حفاظتي ټکنالوژي سمبال دي او د روزل شوو تخنیکي اپریټرانو لخوا اداره کیږي. دا برېښنا کوټ په سیمه کې یو له هغو لږو تاسیساتو څخه دی چې په بشپړ ډول د کمپیوټري سیسټم لخوا اداره کیږي او د خوندیتوب او موثریت له پلوه په نړیوال معیاري کچه قرار لري. د دې برېښنا کوټ د جوړولو پلان د کابل لپاره د وارداتي برېښنا د پرچاوۍ په صورت کې د برېښنا د برابرولو عاجلي اړتیا ته ستراتیژیک ځواب و. د کافي تیلو په برابرولو سره په دې برېښنا کوټ کې د برېښنا تولید ظرفیت تر 2 چنده پورې هم زیاتېدای سي. اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا شاوخوا 80% له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې هر کال پر هیواد 220 میلیونه ډالرو څخه ډیر لګښت راولي. د ترخیلو په څیر د برېښنا کوټونو پراختیا د ځان بسیاینې او د کورنیو زیربناو پیاوړتیا په لور یو مهم ګام دی. برېښنا شرکت اعلان کړی چې د انرژي له بحرانونو څخه د وتلو لپاره کورنیو پانګونو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري تر څو برېښنا په باثباته اقتصادي او ډاډمنه توګه برابره سي. که د افغانستان لپاره روښانه راتلونکی غواړئ، زموږ روښانه کوونکي مطالب تعقیب کړئ. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. د ترخیلو برېښنا کوټ میدار ته بیا راتګ د هیواد د متخصصینو او پرېکړه کوونکو بې وقفه هڅو سمبول دی چې د خلکو د مخ پر ودې اړتیاو پوره کولو او باثباته برېښنا برابرولو لپاره کار کوي. دا اقدام د لوړو لګښتونو سره د خلکو رضایت او د برېښنا شبکې ساتلو لپاره د برېښنا شرکت لومړیتوب ښیي. موږ پر روښانه راتلونکي باور لرو، داسې راتلونکی چې پکې تیاري د نوښت، ځان بسیاینې او پراختیا ځای نیسي. تر هغه وخته پورې د روښنایي هر ګام ستاسو پوهاوي او ملاتړ ته اړتیا لري. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کولو سره تاسو هم د افغانستان په راتلونکي کې ونډه واخلئ.